بسم الله الرحمن الرحیم. سورۃ تحریم د دې بنیادی مسله هغه دا چې خزي او خاوند نه پکار دي چې د یو بل د حقوق خیال وساتي. دا نه چې واځي د خزونه حقونه غواړو او کله شان دي زمون په حقونو کې کمې وکي نو والو ډبول او کنزل او اباځي به مومن دون بیمانی چې به د مور کنزل ورته کوي. زنه پويګم د مور کنزل نو هغه نه چې څنګه مطالبه کوي چې زما حق و پیژنه نو خو تم د سیو کجداغي حق و پیژنه کوي. داغه د حق غم د سره نشته او د خپل حق د سره غم دی. داغه د حق تاسو نه کې د خپل حق باندې هغه وحي او راوحي. نو دې صورت کې الله موږ سبق راکړي چې خزي او خاوند له پکار دي چې د یو بل حقوقو خیال وساتي. پاتې شو د صورت په سر کې چې کومه خبره ته اشاره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم مازیګر ټیم کې با د زینب رضی الله عنها کور ته هغه به ولا د شاتو شربت جوړاو. نبی علیہ السلام باغس کو او د نبی علیہ السلام علاوه د خاون توبنه خاون خبره خو په خپل ځای عاصم د نبی علیہ السلام سره ناس ته ولاړ سبب د چاره د ثواب او د اجر دی. کبي بي نه می عاصي سره یو مسلمانی دا غم تمنا دای چې د نبی علیہ السلام سره ډیر کې نه سلو داغه ما سره کې نه سره دا سیده کنه ده پاتې لا به چې بیبي وی نو د نبی علیہ السلام دا د مازیګری ټیم کې دا غي سره د شربت لپاره ایثاریدل. نو نوري بیبيانو تقاضا دا و چې بنګ سم د څه وخت تیر کی. نو دی دوه بیبيانو چې یو د عمر رضی الله عنه لور دا یو د ابو بکر صدیق رضی الله عنه لور دا د یوی نوم د عائشه او د بل نوم د حفصه رضی الله عنهما. دې دواړو خپل منځ کې خبره وکړه چې دا نبی علیہ السلام د زینبی کور ته ډیر زی راځي که هری وسره ملاو شو نو ورته به وایو چې تا نه خود مغافیر بوی راځي. مغافیر یو ګل دی ګل او لګه بدبوئی پکې را او د نبی علیہ السلام بدبوئی ډیره سخته بد راتله سخت نفرت درلوده. نو بیا ما هغه فکرو کې چې ما خو مغافیر خړلې نه دي شاید چې د شاتو مچې په دې ناستې او هغه شاتو کې دا بوی راغلی وي. دا دواړو خپل منځ کې دا خبره پاس کړه. دا الله شان ته وګوره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لومبه د حفصه رضی الله عنها کور ته راغی. ورته ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تا نه د مغافیر بوی راځي تا مغافیر خړلې دي. هغه نه ما مغافیر نه دي خړلې او کې دې شي د شاتو مچې په دې ګل باندې ناشته او دا غي د وجنه هغه د مغافیر بوی شاتو تراشه شات ما وسکل دا بداغي اثر وي. نو هغه ته پټه خبره وکړه ځکه د نبی علیہ السلام عادت دا و چې هغه ټولي بیبيان نزان نه خوشاله او راضي ساتلې. نو هغه ته ویل چې بس زبا نور د زینب رضی الله عنها په کور کې شربت شاتو نسکم شات باندې خورم دا دې په ما باندې حرام یو بندي. حفصه رضی الله عنها ولګیدله خودی باندې سخت ټینګه وکړه چې دا به بل چاته نه وای. حفصه رضی الله عنها خبره ټینګه نه کړله زنانه خو نه سي خورته ته مور چې بل چاته ونه به ورو خبره خورشي. نو
هغه عائشہ رضی الله عنها ته ویله چې ویل هغه خبره کړه الله وحی راولېګله او رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر کړ چې ستا هغه بیبي هغه ستا راز هغه ښکارا ک پټیونه ساته نو نبی علیہ السلام هغه ته وینا وکړه چې ګوره ما تا باندې ټینګه کړې و او تا غراز وساته هغه د ښکارک د دینه مزید نور هیڅ مرتو نه ویل نور ملامتې په ونکړه واټه کول خو سوال نه پیدا کیږي هغه واقعي ته الله اشاره کوي بسم الله الرحمن الرحیم خاص په نوم د الله باندې ډېر زیات مهربان دی همیشه مهربان شروع کو یا ایها النبی اے پیغمبره لما تحرم ما حل الله لك ولی حرام اغسی چې الله تعالی حلال ګرځولې دي الله شاه تعالی حلال ګرځولې ته په ځان باندې حرامه ولی تبتغي مرضات ازواجک ته غواړې لټې رضا منتیا د خد بیبيانو ستا تبتغي غواړې ته مرضات ازواجک رضا د بیبيانو ستا والله غفور رحیم الله بخون کې مهربان دی ځکه مخکې وته ویل دي قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر ستا مخکې نورستنی هر څه ما معاف کړی دي اوس مرتوی حلال دې په ځان باندې بند کړی دی ښه کار نه دی هو الله غفور رحیم الله سره وعده کړل ستا مخکې نورستنی ما څه کړی معاف کړی دي الله بخون کې دی مهربان قد فرض الله لكم یقینا مقرر کړی الله ستاسو لپاره تحلت ایمانکم پرانستل د قسمونو ستاسو هغه څه دي قسم دی وک داغه نه چې ځان خلاصي قسم به مات کې کفاره به ورکي غلام بازاد کې لس مسکینانو ته ورټي ورکي یا بلس مسکینانو ته جامع ورکي او چاغه نو درې روزي به ونیسي دا الله د قسم د پرانستلو طریقه خدای من ته یو بل خبره معلومه شوه هغه دا چې یو شی حلال دی او دی باندې زمنګ د عوام تباہ او برباد شو تباہ او برباد شو شی به ورته مخه ته کېدی حرام شنی خورم حرام دي چې کوتي ورلم چې لګو سرټینګ شولې بس به په دوړو جام شروع یو خرابتي وباسي به دا فکر نه چې دا قسم ما مات ک زکه تحریم د حلالو دا سره قسم دی زکه الله ورته تحلت ایمانکو نو دا د قسمونو پیټیم په دی وګو پراته دي ته ورته دې کټ برسته کړه حرام دي شک کینم هدا الله بندا ابه صبر سره کیږي نو دا طریقه نه پکار حلال په ځان باندې بندول نه دی پکار قد فرض الله لكم یقینا مقرر کړل الله ستاسو لپاره تحلت ایمانکم پرانستل د قسمونو ستاسو والله مولاکم معنا دا د کفاره باور کی الله دوست ستاسو سودا الله په وجه حکمت والا و اذ اسر النبي لا بعض ازواجه هغه وخت چې پټه وکړه پیغمبر خپلې بیانو ته حدیثن خبره پټه خبره ورته وکړه او ټینګار په وکړه چې ته واینا فلما نبأت به هر کلا چې خبره کړله دغه بیبي په دغه خبره باندې بلی بیبي لرا واظهره الله عليه او بیا خبر ک په دې راز باندې الله واظهره الله او خبر کړو الله د پیغمبر لرا الله عليه په دې باندې چې دی بیبي دې خبره خوره کړله نو تاسو ته پته ولګیدا چې ګوري د خځه او د خاون په منځ کې تعلق وي به دواړه یو ځای اوسېدلې دي به دا پیغمبر دی او هغه داغه بیبي ده او هغه راس کار کړی دی پیغمبر ته تر هغه پورې نه دی خبر تر څو چې الله ته خبر نه ور کړی موږ لیونی نه یو ما ته پرون چابل ورته وای د خلک وای چې قران ترجمه ډیره ښه کوي خو بس باباګان راي سار کړی لوی مسله دا درونو دا عقیده خلق د بل چا مبارک نه ساتي دا قدم د دینکانو بندگانو مبارک خلق ساتي چې دا زما د پرازونه پويږي او دا د سکیږي دا د سکیږي دې ته وګورئ الله فرمایي فلما نبأت به
هر کله چې خبر ورک دغه بیبي بلی بیبي ته په دې خبره باندې واظهره الله عليه او راخکارا کړل الله رب العزت هغه خبره په دې پیغمبر باندې چې بیبي دی یاد ویلې ده هغه پورې د ته پته نه و ترڅو چې برنه وحی نه وراغلی او دی وای تورې ما پړ کې پال نیولې دي دا الله بندا د زړه پر رازونو بل څوک نه پويږي د زړه پر رازونو الله رب العزت پويږي او دا کشفونه مشفونه چې خلق وای پلان کې تکشف وشو کتابونه ته ډک کړی دي زه حیران دي ته ما د څنګه کشف دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خیبر کې يهودنه په خوراک کې زهر واچول هغه ته کشف نه و او د تکشف دی هغه نه لید او دی ویني زدي کشف تایرانه ما چې هغه ته نشته او د تشتا او د سی په شدو مدي خلق بیانې کله وای پلان کې کشف والاو کله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خي هغه د کشف خاوندو په داسه وګو کې به دنه ګناونه اندل اوس دې تایرانه ما نبی علیہ السلام په خوروا کې دنه زهر نه ویني نو دومره حدا پورې دغه پکار نه زیته نه پکار هر شی په خپل اندازه باندې اومنه یو ځل د چانه یو خارق العادت کار وشي سړی به اومنه د عمر د پاره دا مسله د عمر د پاره دا مسله دې دې سړی رانشي په دې وجبانی لک سوچ وکاري واظهره الله عليه او ښکارا کړل دغه خبره چا الله په چا باندې په پیغمبر باندې چاغه وته وه نور علی ګری ته پته نه نعرف بعضه وروي پی جندلا زین خبره چې تا راس کارا کړه و اعرض عن بعض او مخي واړو د بعض نه معنی ملامت نه کړل نور مزید سی ورته ورنه ویلا طلاق ورنکړه دا ټول خبر پکې دي فلما نبأها به وسوته ګوره هر کله چې خبر ورک پیغمبر دغه بیبي ته په دې خبره چې تا خیال ویلې دي ګوره کې پړ سمای دی ته ګوره فلما نبأها به هر کله چې خبر ورک پیغمبر دغه بیبي ته به په دې ښکارا کولو د راز باندې چې تا خو راز ښکارا کړی دی نو قالت منن باک بیبي ته پوښتنه ته چا خبر کړی یو ځای وسره وسیږي او دا یقین دی چې کشف په شواري مسله نه ده حل نو څنګه ته پوښتنه کوي منن باک کدا دا چا اختیاري کار به دې ته پوښتنه ضرورت وو منن باک ته چا خبر کړی قالت منن باک هاذا بیبي ورته وي ته چا خبر کړی په دې باندې قال نباني العليم الخبير ستنوي منګه خو څوکي کنه دی به خلق له په دیوندو کې ورکه من څه کډوانو پانی خو نه دی ویلې مخاري کړل هغه ته څه نه وای چل ول نه کوي ولا صفا خبره تکوم هیڅ چل نه کوي صفا دین دې صفا دوکي نه کو صفا دغه شورته وای نبأ ان ز خپل کمال زمانه دې زماته وحی شوی دا نبأ ان العليم الخبير او دیبا ګونګه فضا وساتي او کنه ځان مغلق دې لپاره چې خلک نور بیا عقیده برباد کړي قال ولید نبانی العلیم الخبیر خبر را کړل ماته هغه په ذات خبردار ذات هغه چې په هر څه باندې په دی او د هر څه نه خبر دی ان تتوبا الى الله کچره تاسو رجوع کوي الله ته توبه وباسي الله ته فقط سغت قلوبكما یقینا مایل شوی دي زړه تاسو او بعضی معنا کوي سغت مایل شوی د توبې ته او بعضی بالکل په ظاهر باندې اخلي فقط سغت قلوبكما یقینا تاسو زړه میلان کړی دي د پیغمبر راز کار کول نو په کار تاسو کار کوي فقط سغت قلوبكما یقینا مایل شوی د زړه تاسو و ان تظاهر علیه او کتاسو مدد کوي د یو بل په دی باندې مدد کوي د یو بل په مقابل د پیغمبر کې فإن الله هو مولاه
تاسو ته څه ضرورت ده فإن الله مولاه یقینا الله هغه مددگار دی او دوست دی الله او جبرئیل علیہ السلام او صالح مؤمنان والملائکه بعد ذلك ظهیر او ټول ملائکه روسته د دینه مددگار دی پیغمبر نو ډله بنه کوي و ان تظاهر علیه کتا سو ډله بازی وکي مرسته وکړي یو بل په مقابل ده کې فإن الله هو مولاه نو یقینا الله غ مولا دوست ده او دارنګي جبرئیل امین او صالح مؤمنان او الملائکه بعد ذلك ظهیر او ټول ملائکه رسد دینه مددگار دي عسى ربه ان طلقكن نزدې د چې د رب کدا پیغمبر طلاق در کی تاسو ته نو نزدې د رب ایوب له ازواجا خیرا منکن چې بدل کې ورکی الله د طبيبيان غره تاسو نه چانه غره تاسو نه څنګه به غره مسلماتین مسلمانانی وي مؤمناتین ایمانداری وي قانتاتین تابعداری وي تائباتین توبه سن کی وي عابداتین عبادت کون کی وي سایحاتین روزنیون کی وي سیباتین وابکارا کونډي بوي او پیغلی بوي دی آیات کی لوی مشکل دار ہے کہ اللہ فرمائی ان یبدلہ ازواجا خیرا منهن نو د ظاهر نه د معلومیږي چې د پیغمبر د بیبیانو نه غوړه بیبیانه دنیا کې وي او حال کې دا زموږ ایمان دی چې د پیغمبر د بیبیانو نه غوړه بیبیانه نشته ګورئ دا اصل کې مشروط دی ان طلقکن کچری پیغمبر تاسو طلاق درکې په هغه صورت کې بداوی نو پیغمبر طلاق ورکړ نو غرواله را نه غیته غرواله دا غرواله د نور په هغه صورت کې وو چې پیغمبر څور کړی وي طلاق نو چې طلاق ورنکړ شرط موجود نشو نو غرواله د کوم نه راغله بل چا پوه شو ور باندې یا ایه الذین آمنو ایمان والو تو انفسکم علیکم نارا بچ کئ خپل ځانونه بچو ساتي خپل ځانونه و اهلیکم خپل اهل ستا بچی دي ستا بیبی دا ستا د خاندان خلق دي څنګه چې ځان د پاره کوشش کوي چې د ور نه بچ شي نو هغه تم دا سلا روخایا چې د ور نه پکې بچ شي نارند ورنا وقودها الناس والحجاره چې خشاک دا غیب خلق وي او کانی علیها ملائکتون فغیبانی ملائک ری چوکیداری غلاظ سختی بیت والا شدادون طاقت وری لا يعصون الله خلاف نکید الله ويفعلون ما ولا يعصون الله ما امرهم خلاف نکید الله هغه کار کې چې حکم کوي الله دوی ته خلاف نکید الله هغه کار کې چې حکم کوي دوی ته ويفعلون ما يؤمرون او کوي هغه چې ته امر وکړي شي یا ایه الذین آمنو یا ایه الذین کفروا اے کافرانو لا تعتذروا اليوم نن تبانی مکوي انما تجزون ما کنتم تعملون یقینا تاسو سزا ورکول شي دا غس تاسو کوي یا ایه الذین آمنو یا ایمان والا توبوا الى الله توبه نصوحا توبه وباسي الله ته توبه خالصه توبه نصوحا خالصه توبه خالصه توبه دای چې د توبې په وخت دا کلک عزم وي چې دا کار به بیان کوم او داغه درسته استغفار به خیر دی که دوباره وشي بیا هم توبه واسي خود توبې په وخت کې بعد دوباره کولو اراده نه وي بلکې توبې په وخت کې به کلک عزم دا وي چې نه کوم نو کبه دې دوباره به وشي هم بیا توبه واسي بیا الله معاف کوي ذکر توبه ډیر لوی عبادت ده حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله وایي کتا سي ګناونه نه کوله او ما تم توبې نه وستله نو ما بستاسو په ځای د څه خلق را وستیو چې هغه به ګناونه کوله او ما نه به بخنه وختله دا ډیر لوی عبادت ده حدیث کې راځي الله د خپل بنده په توبه وستو باندې د څه خوشحاليږي دسي لکه یو سړی دی په چولي بیابان کې روان دی یو وسره سوللی دا په دې وسوللی باندې داغه خوراکم پروت او داغه سکاک شیزونه پراته دي
د رمې د پاره دی ولی لاندې پریوزي سورلیه ته وتړي چې را پاسيږي سورلیم نه او په سورلۍ باندې چې د خوراک او د اسکاک څه شی پراتی هغه نه دا سړی اخوا دی خوا وګرځي را وګرځي څه شی ولا پلاس باندې ورنشي نو بازان څه فیصله وکړي چې دغه مرګو او مال راغی بیر تراشی هغه ونی لاندې ډډه واچي نور د مرګ تیارې دی د مرګ ځان حواله ک د مرګ ځان حواله ک پدې کې د دسترګي ورشي او چې را پیدار شي چې ګوري هغه سورلی د هغه خوراک او اسکاک سره د څنګه کې ولاړې ته وې دا سړی څومره خوشاليږي چې دا سړی دومره خوشاله شي چې د ډېرې خوشالۍ نه خطا شي و ای الله ته می بنده او زه درابم ته می بندای او زه درابم نو الله د خپل ګناګار بنده په توبه باندې دقه څه خوشالي خو توبه کې دا شرطونه دي چې په وخت توبه کې بکلا عزم وي کله الله په حقوق کې وي نو د نکول عزم د زړې په نسبت باندې بخنه غختل او کله دغه کار څه جریمه وي هغه بادا کی او د بنده په حقوق کې بیا دوه خبرې زیاتې دي چې یا به هغه بنده باندې حق سپاري او یا به داغه نزان وزګاری بافي به غواړي اسلامي غیبت کړي او اسلامي مال خورلې دي نور رحمت توبه استله تر ته معافي وکا او یا په حق سپاري چې دا درواله توبه نصوحا توبه خالصه عسى ربكم نزدې د چستا سورب ان یکفر عنکم سیئاتکم ورجل تاسو نه ګناونه تاسو او ادخلکم جنات تجری او داخل کې تاسو را باغونه چې بېګی لاري ونداغي نه ولي یوم لا یخزي الله النبي ادا بکلی فاغه ورځ چې نه رسوا کوي الله هیڅ پیغمبر ول چې نه رسوا کوي الله پیغمبر لرا کسان چې ایمان راوړی د سره نورهم یصابین الیهم رنا دا غوی بروانه په مخ د دوی کې و بی ایمانهم او په خي طرف د دوی باندې یقولون وای بدای ربنا اتم لنا نورنا اے رب زمنګا پورا کې زمنګ د پارنا زمن دا سوال د دې په خاطر باندې کوي رڼا خو باسم الله پورا ور کوي خو معنا دا د چې موږ د رڼا وره د خلکو نه وګرځاو دعا مقصد دا دی واغفر لنا بخنو کې موږ ته یقینا ته پارشي باندې قدرت لري یا ایها النبی اے پیغمبر جاهد الکفار دا پیغمبر کار نه دی جاهد الکفار جهاد وکړه کافر سره په تور باندې والمنافقین او د منافقانو سره په جبه باندې او زړه کې سي زما واغلظ علیهم سختی وکړه په دوی باندې ومأواهم جهنم او زه جهنم دی استا سوچو کوي یو سړی خپل کور ته لاړ شي دا خو موږ نه وایو دا څوک وایي چې د دې کور کوم دی د دې کور کوم دی جهنم دا کور دی یو سړی کور ته لاړ شي نو موږ په هاي کوو خو اصل خبره دا د قران باندې چا ځان نه دی کړی د کافر په مرګ باندې هاي او دا به خلک کمال غني چې پلان کې ډیر زیات لوی عابد دی ها د کافر په مرګ هاي وکړه ودا الله بندا دغه کور ورغه شکر په وباسه وما واهم جهنم دا زما ټکه نه دی دا د الله ټکه دی وما واهم جهنم زید وسیدو د دې سره جهنم دغه کور دی دی وجنا کافر مردار شو الحمدلله په وای فریاد په مکه وی جړاګانی په مکه وی الحمدلله په وای فرعون الله هلاک نو وی ول فما بکت علیهم السماء والارض اسمان په ونه جړل زمکه په ونه جړل نو چې اسمان په نه جړل زمکه په نه جړل ته څه براواله ته په ونه جړل خدای غزه ورغه کړه دی وجنه خیال پکاري هر خبره چې کو پایت قران سره مخې ته پروت وي وما واهم جهنم وبئس المصير او ناکار زید ورته دا جهنم جون باندې خم محنت په وکا سوال مرتوکا زاری مرتوکا او اکرام مکه چې څومره دي د وسکی
لیکن چې مړ شو په دغه حالت کې نو بیا فریاد مکوا. ضرب الله مثلا بیان کړی د الله مثال د هغه خلکو لپاره چې کفر کړی دی. امرأة نوح و امرأة لوط، د خزه د نوح علیه السلام او د خزه د لوط علیه السلام كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، وی دا دواړه په نکاح د دوه بندگانو کې د بندگانو زمانہ صالحین نیکان، یوم د پیغمبر خزه ده او بلم د پیغمبر خزه ده. زوات فاضله ته ګورو کنه فخانتاهما هغه دواړو د خپل خاوندانو سره خیانت وکړ. ګور یاد وساتئ د خیانت دا معنا نه ده چې نعوذ بالله بچلنی وي. د پیغمبر خزه کافره کېده شي خو زناکاره دا قطعا نشي کېدلی او داغي اصل وجدا ده. کفر کما او ته بدخکاری، کفر که زما او ستا په نظر کې د عیب شیز دی، خو د کافرو په نظر کې کفر عیب نه دی. زنا د کافر په نظر کې عیب دی او د مؤمن په نظر کې عیب دی. نو الله رب العزت کلم د سینه کوي چې د پیغمبر د سی بی عزتی دی وشي چې هم د کافرو په نظر کې سپک راشي، هم دغه په نظر کې سپک راشي. دی خیانت نه معنا دا غوی په طریقه و نه چلیدلی، منافقت کاو، په ښکارا باندې ځان مؤمن او ایماندار ښکارا کاو، در حقیقت ایمان پکې نو. فخانتاهما دا معنا ده. فلم یغنی عنهما، وګوره وتا فلم یغنی عنهما دفن کدی دواړونا، فلم یغنی دفن کدی دواړو نه کانو بندگانو عنهما د دې دواړو بیانونه من الله شیئا د عذاب الله نسشهم څه کړی. او من په څومره پتا مې دا مال داو کې او دا مال داو کې او دا مال هغه کې، بیا غي ژوندۍ وې نه کړتې د مړ نو کې تم کوي. وقيل ادخل النار مع الداخلين، او ویل شو دغه دواړو بیان وتا ننوځي ورته د نور نوتون کسرا. وضرب الله مثلا للذين امنوا، او بیان کړی د الله مثال دا کسانو پر چې ایمان راوړل دي. امرأة فرعون، خزه فرعون، اذ قالت هغه وخت چې ویل رب ابن لي عندك بيتان، وای چولا پس مکه باندې میخونه په تکوال کاڼي په خدل. هغه سوال وکړ قالت رب ابن لي عندك بيتان، ویل ای زماره جوړ کې زماره پارا عندك د ځان سره بیتان کور په جنت په جنت کې، ونجني من فرعون وعمله، او خلاص را کې ماته د فرعون او د عمل دا غنا، ونجني من القوم الظالمين، او خلاص کې ما د قوم ظالمنا. ومريم ابنه عمران التي، او بیان کړی دی الله مثال د مریم چې لور د عمران ده، التي هغه مریم احسنت فرجها چې بچي ساتل او خپل ځان او خپل عورت او شرمګاه، فنفخنا نو پوکوا من پاغه کی، مراد نه پوکې د پګریوان کی، فنفخنا فيه نو پوکوا من پاغه کی په واسطه د جبرئیل امین باندې، من روحنا دا غروح چې زمونږ د طرف نه وا. وصدقت بکلمات ربها، او رښتینی ګڼلې وی خبره د رب داغه، تصدیق کړو د خبرو د رب داغه، وکتبه او تصدیق کړو د کتابونو د رب، وکانت من القانتين، او دا د تابعداري کوونکو نه، ودا د تابعداري کوونکو نه.